چې چا قرا وته بس هغه به ورځو دریاب ته نو چنانچه قرا د یونس علی السلام وته نو یونس علی السلام په دریاب کې ورځاو او بیا ماهی تعالی تعالی حکم ورکړو او بیا ماهی د پتیر کړو او په درې تیارو کې د ماهی اغراغو یو د ماهی د خېټه تیار او یو د هغه د کلمو غدن نه حصے تیار او یو هغه کوم جلی چې ور باندې د دریاب تر او د خېټه تر او دغه کوم ځای کې چې پروت د هغه تیارې کې د غراغه هغه باندې کې واقعا تاسو مخکې ما اوریدل دا اوس بیا تاسو اوري فصاحما بس قران دازي وکړه فکان بسود من المدحضين دا شکست خوردنا ان ذ په حق کې هغه روتلا ناکامنا مغلوبنا فالتقمه بس د لوی تیر کو یا جوړې تیر کو اټولې تیر کو موږ خپل ژبه کوی کنه چې روغې تیر کو الحوت اغماهي وهو او هغه مليم پخیمانه او ځکه چې کار خو هغه د الله د عزت نه کړو فلولا بس کچری نه وای ان انه بشکاغا کان چې هغه من المسبحين د تسبیح کوونکو نه ان یو تسبیح هغه چې کوم سوره انبیاء کې تیر شوی دی کنه چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين نو هغه ویلا او دغه بنیاد باندې الله تعالی نجات ورته ورکړو او وای شرع باز مفسرین دې تم کړی دا چې د اول نه چون کې نیک سړی او د تسبیحات ویون کې او د الله تعالی تابعدارو نو هغه تابعداري د لپاره باعث جوړ شولا د دې هلاکت نه خبر الکما خبره چې لا اله الا انت سبحانك کباره کې دا او مغه بهترینه ده لا لبث نو دې پاتې شوی بوې فی بطنه د پخېټه کې الی یوم یبعثون یو تر هغه ورځې پورې چې خلق به پکې را پاتول شي یعنی کده د تسبیح کوون کې نه وای لا لبث نو دې بخامه خپاتې شوی وي د خېټ په خېټه د ماهی کې تر قیامت پورې بده پاتې وي فنبذناه نمغوا چول دې بالعراء په یو میدان کې وهو او اغا سقیم بیمار همو ان دغه چې په ماهی خېټه کې دومره عمودای ته رکړی و نو ظاهره خبره ده بدن هټول کچ شي وانبتنا امغرا زرغون کړلا علیه بد باندې شجره نیواونا می یقطین یعنی هغه ونه چې هغه زلی لري زلیدار او بیا ځنه خلکو دې ته اشاره و چې دا کدو او کدو بختوره میوه ده وغیرہ وغیرہ هر څه چې دا غولانه دی ویلي چې کدو خبر کدو یا نو خو یوونه ولا ترى الله زرغون کړلا چې هغه د لپاره د سوري تنظیم ولا تعالی وکي وارسلناه امغول غلوده الى 100,000 بزرو یعنی یو لک خلقتا سلزر کسانتا او یزيدون یادین لک زیاد فآمنوا بذی ایمان راړو فمتعناهم بس پیدا ورکړه دوی ته ان مونږ دوی ته پیدا ورور سوالا الہین تر یو مودي پوری دغه چې عذاب اعلان شي نو بیا هغه قومونو ته الله پیدا نه ورکړي صرف د یونس علی السلام قوم دا سه و چې دی هغه وخت ته وېستا او الله تعالی د دې ته قبول کړله او عذاب ورنکړو نو فائدہ ورکړل موږ دوی ته یو وخت پوری د مرګ غنی فاستفتهم بس پختنه وکدوی نه علی ربک یا رب دستا البنات وغد پر لونه دی ولهم او دوی د پر البنون زامن دی دوی ویل چې فرشتي د الله لونه دی نو تلک دینه پختنه وک چې ځان د پر زامن خو خی اولاد پر لونه خو خی دا څنګه تاسو فیصله ده ام خلقنا آیا پیدا کړی دی مونږه الملائکه فرشتي اناثا لونه یعنی آیا ته دینه پختنه وک چې دا فرشتي مونږه لونی پیدا کړی دا څنګه چې الله تاسو وای د الله لپاره تړی دا اناثن خزی زنانا اسی خو د ملائکه دا مؤنث نه ده دا مذکر لفظ ده او چونکه خدا د دې اخیری کې چې کوم تایتانیست ده د دې واحد چې کله مذکر وی د هر هغه جمع چې هغه باندې تایتانیست داخل شوی ولی نه خو چې دا هغه واحد مذکر وی نو دا هغه مؤنث به هم مذکر وی نو ملک چې کوم ده دا مذکر ده او فرشتہ هم خو چونکه الله تعالی دې لپاره صيغه همیشه د مؤنث استعمال کړی ده مونږ مرته مؤنث استعمالو په خپل د دې حقیقت چې کوم ده مذکر ده نور هغه د لپاره مونږ غوته حیثیت نه ده چې مذکر ده او که مؤنث ده او که جوړه هغه نورانی مخلوق ته څنګه چې الله شان سره مناسبه څنګه چې الله غ پیدا کړی وهم او دوی شاهدون گواو په دې باندې ان دوی لیدلی دي دا چې ما دا پیدا کړی دي لونه یا زنانا الا خبر شي انهم بشکدوی من افکهم د دې خپل دروغونه لا یقولون چې وایي دوی دا دروغ وایي خپل ولد الله چې اولاد د الله تعالی دا دروغ دي دوی وانهم بشکدوی لکاذبون دروغ وایي اصطفى البنات على البنين اصطفى ايد خوخړه ده البنات لونه على البنين په سامان باندې یعنی د الله تعالی ترجیح ور کړی ده لونه ته په سامان باندې چې تاسو وایي چې لونه دي
مالکم تشوی دی پتا سو باندې کیف تحکمون دا څنګه فیصله کوي تاسو افلا تذکرون تاسو دومره نه پوهیږئ ام لکم تاسو سره په دې خبره باندې سلطان انس دلیل دې مبین خرا فاتو نراوړي به کتابکم خپل کتاب ان کنتم صادقین کشری تاسو رښتونی وجعلوا اذ مقرر کړل بینه من الله ان د اغسرا وبین الجنه او په من د پیرانو کې یو معنا خو لفظي د جنتی هم دغه پریان دي او عام او مانو کې پریانو معنی کړي هم ده خو بعضو معنا د جن معنا مانوي هم کړي ده لکه څنګه چې یو شی د سترګو نه پټ ته هغه د جن ویل کی لکه باغ ته جنت ویل کیږي لیونی ته مجنون ویل کیږي ځکه چې پرده پر راغلي نو دلته مخکې څنګه ذکر تیر شه د فرشتو نو دیو جن بعض مفسرین فرمایي چې دلته نه مراد مانوي ده ان هغه فرشتي مراد دلته هم چې غلي دي نشي هغه پټي دي سترګونه جن تم دغه جن وای چې سترګونه پټ دي نو دیو جن اشاره ده د فرشتو ته خدا دا غيوم د بعض مفسرین او غراء مصرف تاسو ته خدا وبین الجنتی او پمن دي پریانو کې نسبا رشتہ ان دوی وای چې کنه دي کې د الله تعالی رشتې دي د فرشتي د الله لونه دي او د لونه د پریانو نه پیدا شوی دي وغیرہ ادا دوی جوړ کړی دي دا رشتې ولقد فتاکیک سرا عالمات الجنتو وهدی د پیریان انهم چې بشکدوی لمحضرون حاضر بشي حاضر کوله بشي سبحان الله پاک الله تعالی عما یصفون دا غنا چې دوی بیانوي الا عباد الله مگر بندگان د الله تعالی المخلصین خالص مخلص فانکم بس بشکتاسو وما اوها تعبدون چې تاسو عبادت کوئ ما انتم نه تاسو علیه پدوانی ان په الله باندې بفاتنین فتنه کیا چون کی تاسو او تاسو د خدایان یا څه تاسو معنی دا ټولم چې راجمه کوي او بیا زور وکي نو الله په فتنه کې او بازمایش کې نشي اچولای یعنی الله ته نقصان نشي ورکولای الله ته شکست نشي ورکولای الا مگر من هاتو هو چې هغه سوال الجحیم رسون کې د جهنم ته ننوتون کې د جهنم وما منا او نشتا مونږ سره الا مگر دا فرشتي وسوای نشته مونږ د پاره یا نشته مونږ سره الا مگر له د اغه مقام یو زید معلومه یعنی هر چا مونږ ته عبادت معلوم دی زې معلوم دی ډیوټي معلومه ده او زمونږ کار معلوم دی دا څنګه ده چې کني دوی مونږ راغواړي چې د الله لونه دی او بس مونږ یو وان ابشکمغا لنحنو یمغا الصافون صفونه تړون کی الله څنګه ما تاسو ته ابتدا کې اشاره کړې والصافات صفا دلته دی په خپل فرمایي د الله په الفاظو کې چې موږ یوسف تړون کی وان بشکل نحن البتمغا المسبحون تسبیح وینکیو وان كانوا او بشکا ودوی لا یقولون چې ویلې به د کافرو دا به ویلې څه به ویلې لو ان کچری و عندنا موږ سره ذکرن یو کتاب من الاولین د مخکینو خلقنا لکنا نخام خويب موږ عباد الله بندگان د الله ان موږ بکړې بندگی د الله المخلصین په اخلاص سره شی موږ بندگان د الله مخلص فکفروا نو چکل راغې نو بیا فکفروا نو انکار وکړو به دا غنا ان القرآن نا فسوف يعلمون بسر د چې دوی په پوه شي ولقد بتحقیق سرا سبقت وړاندې تیر شوه دی کلمتنا عذاب نه حکم زمونږه لعبادنا د خپل بندگانو د پاره المرسلین د پیغمبرانو په کې یعنی دا اشاره ده دا دویمه اعتبار به د دې معنی اسانيږي انهم بشک چې دوی به لهم ام دوی سره المنصورون مدد کولای شي ان دا فیصله ولقد سبقت مخکنه فیصله شوی دا د تشی کلمتنا زموږ د خبرې خپل بندگانو کوم بندگانو د پیغمبرانو باره کې المرسلین پیغمبرانو باره کې چې د دې به موږ امداد کوو بیا معنا لګ ګرانه ده د دې د پاره سوره مجادله آیت نمبر 21 کې الله تعالی فرمایي سوره مجادله آیت نمبر 21 هغه کې فرمایي چې كتب الله لکلی دی الله تعالی وانا ز ورسولی او پیغمبران زما دا الله مقرره کړی دا چې ز او زما پیغمبران او موږ به غالبي غلبه به موږ د پاره نو دلته همغه اشاره ده چې تاسو خو مقابله وکړل د پیغمبرانو انکار مو کړو الله تعالی لونه مقرره کړی وغیرہ وغیرہ او الله وی دا مخکې نو فیصله کړی دا چې زما پیغمبرانو په تاسو باندې غالب وي او چنانچه هم شولم د غرانګي وان جندنا او بشکل اخر زمونږه لهم الغالبون هم دی بغالبوي فتولى بستمخوال وعنهم ذوینا حتى حين تر یو وخت پورې وابصرهم او ګوره د دوی ته
فسوف يبصرون بزرد چې دوی به هم وګوري اف بعذابنا آیا زمونږ په عذاب باندې دوی یستعجلون تندي کوي جلدی کوي بیړه کوي فاذا نو هر کلا نزل چې راشي هغه بساحتهم د دې په میدانونو کې فساء ان ډېر بد بوي صباح المنذرين يرا سحر د يرا ورکون کوتا یعنی چاته چې يرا ورکړي شي وي دا غي سبب ډېر بد وي وتولى ومقوالا عنهم د دوینا حتى حين تریوی مدي پوری